تازه خبر عمران خان بیا راځي او بیا به وزیر اعظم وي. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ. سپریم کورټ خو فیصله وکړه چې عدم اعتماد ووټونه به خامخا کیږي، نو عمران خان په خپله مرضۍ د ملک د بچ کېدلو دپاره استعفا ورکړه. خو دوستانو د استعفا نه وروسته چې زموږ قوم کوم احتجاج وکړو، نو د دې نه صفا ظاهره ده چې زموږ زوړ وزیر اعظم عمران خان به یو ځل خامخا ډېر زر راشي او انشاءالله بیا به وزیر اعظم شي. دوستانو ټول ته پته ده چې اپوزیشن د امریکا میشن پوره کولو لپاره دا هر څه وکړل، خو قوم د ټولو ته وښودل چې خپل لیډر سره د زړه نه مینه کوي او لیډر هم داسې لیډر دی چې ټوله دنیا یې یقینا حیرانه کړې ده. دوستانو زموږ ملک پاکستان لپاره هم داسې لیډر ښه دی او غل هم نه دی، نو انشاءالله زموږ ملک به هم دی لیډر سره ترقی کوي. دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د عمران خان باره کې څه ویل غواړئ موږ سره په کمنټس کې ضرور شریک کړئ او اوس راکې تر د بلې ویډیو پورې ماته اجازت. چرته چې اوسئ، ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او موږ د سره هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.